بسم الله الرحمن الرحيم. یا شکور جل جلاله در الله پاکو 36 نمبر نوم دې شپږ دې دې معنا اے قدردان ذاتا اے ډیر قدردان ذاتا اے عمل قبلون کیا اے نیک عمل قبلون کیا دې نوم ډیر پادي علماء لیکلي اوله پاده په کدارا یسوق دا الله پاک دانو یا شکور جل جلاله یوصل وبو من دم 41 پریولي یوصل پری وبو من چوبکی او ابو په خلسترګو چړقاو کی او د شپې هغه وبو اوس کی ان شاء الله لوی برکت به وته ملاوي ارده بدن او زړه ته شفا ملاوي شي او د نظر برتی شي یو سره یو فریوي یا شکور جل جلاله او به وبو من چوب کی او بس بسترګو باندې واچي سترګې وي او د شپې بیا وبو اوس کی ان شاء الله چې الله به برکت ته ملاوي کی دې زه لوی برکت ملاوي او د بدن نه بیماری نه ختم شي او زړه شفا به الله تعالی ملاوي او نظر برتی شي دې نمبر پیدا پکې دا چې شاید دمه مرضی دماغ مرض ته وی چې لکه سالنډې چې ته پښتنو سالنډې وایي دا سای لکه انسان پر نه راځي چا چې سالنډې وي یا د اندامونو درانه وي بدن درون وي او بدن کمزوري وي ناغیر پرم دا کار پیدا مند دي دا ولي کی الله پاک دایم یا شکور جل جلاله هر څه پیری چې لیکي پر پرش کې لیکي پیلو پرش کې کاغذ مانی او به سخت طریقې اوس کی نو الله تعالی واغیر د دې نه دمی مرض ختم او درې نمبر پیدا پکې دارا چې سړي په معاشي تنگسیا کې دي معنا قرضونه راګر کړي او کاروبار نه چلی یا بل څه درد او تکلیف کې گیر دي هغه الله پاک دانو یا شکور جل جلاله دا یو سړي اوللی او دا غینه پس دعا وغواړي الله تعالی د غین مصیبت مخلاص کی قرضونه الله به قرضونه نه خلاص کی او کو کم زمانه درد دی یا تکلیف دی او یا پریشانی ده دا ته الله ختم او دا پابندې نه یو ورځ چې ته کی نه دا عادت جوړي هر ورځ یو سره یا شکور جل جلاله ویل او بیا غینه پس دعا درمو پایو کې وینو هغه کوم چا مې معاشي تنگسیاوي لکه قرضونه کې راګیروي کاروبار نه چلیږي یا بل څه درد او تکلیف او غم کې ګیروي هغه نه زنای د الله پاک دانوم یا شکور جل جلاله یو ځل اوللی اکتار سپری هغه نه بعد دعا غواړي ان شاء الله دغه معاشي تکلیف نه بخلاشي رزق تنګیا یا زمره درد دی یا غم سے پریشانی ده چې روزانه یې مقرر کی او درکات نه پل کې یا شکور جل جلاله دا یو ځل وی الله تعالی هغه پریشانی له ختم کی قرضونه بخلاشي د بیماری به ختم شي اولاد نشته اولاد بوشي یا نور کوم پریشانی الله تعالی به ختمي دا خپل معمول جوړ کی خدان یو درځو کی د خپل عمل جوړ کی لګارو ارجورس آسان وظیفه وخت نه لګي یا شکور جل جلاله یو صالح کړي څورم نمبر پیدا پکې دارا چې چا د سترګو نظر په ختمېدو وي اورونو کمی نو دا نوم د الله تعالی یا شکور جل جلاله در هر روز یو صالح زلولي او د خپل لاړې په سترګو باندې اول دغه یو سره پرې یا شکور جل جلاله یا شکور جل جلاله به دا راوالي د سترګو پر ورسې ومه او یا دا وظیفه په وبو دم کې هغه د وس کې ان شاء الله تعالی سترګو رڼا به پځې شي د سترګو رڼا به پځې شي یله ګوونی چوف کې هغه به وس کې نو نظر کمې به ختم شي دیو چې دا راشي موږ یو الله عظیم نعمت د سترګو نه قادری کو دا په غلط ځای کې استعمالو ځکه زموږ نظر ختم شي ټي وی غانو ته ګورو ډشنو ته ګورو روز زنانو ته په ګورو یا زنانه پر سړی ته ګوري یا دا لعنتون ته ناس دي د بهای د اسباب چې ټي وی غان دي که سبلانی نو دا څه خلک دغه زمانه پس به نظر ختم شي کار نه نو نظر چې غلط استعماليږي دا الله تعالی عذاب جاغي دا نظر ته الله تعالی رو به اهلی د نظر خو دې په نوې ته پروز نه ته ګوره یا ټي وی ته ګوره یا ډش ته ګوره کیبل ته ګوره دا نظر خو دې په روز ته الله کتاب ته پیو ګوره او جایز دې ته پیو ګوره سلیح کله نه راغلی چې چشمې لګولي یو نظر نو کم شو نو کمیږي دې په دا نظر غلط استعمالي په ګناونه کې استعمالي دیو جنا دې او بل سترګو ډېر خیال ساتل دا عظیم نعمت دې نعمت ته پوسو لړون نو کې لړون ته وي د سترګې څنګه شي زه خو دې وځ کې چې کله الله تعالی نظر واغسته دې بدلم ډېر غټ بدلره او صبر په وکړو دغه بدله جنت ته حدیث کې راځي چې الله نظر واغسته او لون شو دې بدل سره الله تعالی سره سیوار جنت بل څه نشته الله ډېر جنت ولور
ځکه خو بدللی ډېره غټه بدلېده چې نظر اغوستلو سره فورا چې ځان د ګناهونو نه ساتنې جنت دی. بهرحال دې وجې نه موږ تاسو له پکار چې هر وخت واسه وایو یا شکورو جل جلاله یا شکورو جل جلاله. نو پنځم نمبر فائدہ پکې دا وه چې څوک غریب وي او دا نوم د الله تعالی یوې ځله اولولي دا په ځان لازمي کې چې دا یو ټیم مقرر کړي او 21 پیرې وي په ورځ کې 21 پیرې یا شکور جل جلاله یا شکور جل جلاله ان شاء الله تعالی چې مالدار بشي او چې څوک ډېر لولي نو مخلوق کې به عزتمن شي. بعضې کسې زما په معاشره کې څه قدر نشته دی، زما په معاشره کې څه عزت نشته دی، په کور کې مې عزت نشته، بار مې عزت نشته، هر ځای راته بد نظر ګوري، جګړې راسره کوي. داسې کس دپاره ښکلې بهترینه وظیفه دا ده که نه ګناهونه دې نه کوي، نیک اعمال دې کوي او داسې ذکر دې کوي که نه یا شکورو جل جلاله یا شکورو جل جلاله. الله او دغه نارینه زنانه ته په معاشره کې عزت ورکړي او هر څوک به ورته په دروند نظر باندې ګوري، خلک بیا قدر کوي، احترام کوي، خبرې ته غوږ دي او هر څوک به د هغې داسې ګوري چې دا زما نه سوچنده غواړي. شپږم نمبر پیدا پکې دا ده چې څوک روزانه 5000 ځله لولي، روزانه لولي 5000 پیرې، دا په ځان لازمي کې چې زه په ورځ کې 5000 پیرې 15 پیرې ورځ کې وایم چې یا شکورو جل جلاله یا شکورو جل جلاله. ان شاء الله قیامت ورځ به اوچته مرتبه عمومي الله د قیامت ورځ لوی مقام به ان شاء الله. دا خو خره کنه چې قیامت کې الله تعالی موږ لوی مقام راکړي. نو دا د الله پاک د نوم یا شکورو جل جلاله یا شکورو جل جلاله دا اروح وایي. شکور دا معنا نه چې الله شکر استونکي الیاذ بالله الله تعالی چا شکر وبس. شکور معنا دا قدردان، عمل قبله کې نیک عمل قبلی بد عمل من انسان نسی بد عمل خفکی بد عمل نیک عمل قدردان دی، نیک عمل قبلی بد عمل هغه ایمن خفکی او مخلوق له عذابونه ورکړي. لکه ما مخکې ویل چې زلزلې پرې راځي، نو زلزله چې راځي د انسان بد عمل له وجې نه راځي. دا بعضې حضرات لا پکې وایي چې زلزله بیا را روانه ده. لکه دا خیال ساتي چې زلزله راتلل او نه راتلل دا غیب علم دی. دا کوم علم دی؟ غیب علم دی. اصل د شلمې سپارې اول مخ به راواړوئ، د شلمې سپارې اول مخ وګورئ، اول مخ پای کې لیکلي ورصفا آیت د شلمې سپارې په اول مخ باندې چې قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. قل لا یعلم من فی السماوات، او حبیب نه پوهېږي هغه څوک په اسمانونو کې څوک دي. په اسمانونو کې ملائکه علیهم السلام دي. الله په فرمایي چې نه پوهېږي من فی السماوات هغه څوک په اسمانونو کې دي او که په ځمکو کې دي. ځمکه کې څوک دي؟ انسانان دي، پیریان دي، زنګسر دي، ځناور دي. الله تعالی فرمایي دا کائنات چې دي هېڅوک په مخ د ځمکه باندې نه پوهېږي. الغیب په غیب باندې دا څونه صریحي آیت ته وګورئ. الغیب 63 نمبر آیت راوړئ وګورئ شلمې سپارې کې آیات سورة النمل آیات 15. قل لا یعلم من فی السماوات، وایي نه پوهېږي هغه څوک چې په اسمانونو کې دي په ځمکو کې دي الغیب په غیب باندې الا الله، لیکن یو الله تعالی پوهېږي. یو الله ته پته را چې زلزله به کله راځي، زلزله به څه نقصانات کوي او کله به نه راځي، قیامت به کله راځي، کله به قیامت به کم تاریخ راځي، په کم ورځ به راځي، انسان د عمر په کوم وخت راځي، باران به کله وریږي، کله به بندېږي، سبا به څه کېږي. هغه لقمان آیتونه خو د یاد دي که نه، سبا له به څه کېږي، سبا یې د الله پاک ته پته. قیامت به کله وي، باران به کله وریږي. او د مور په رحیم کې دا ماشوم چې دی هلک د کې جنۍ ده. اوس یې معلوم معلومې خو د علي هغه اسباب دي چې اسباب سره شی معلوم شي ته غیب نه ویل کېږي. باقي هغې د امکان خبره کوي چې امکان داسې لکه مسلمات والا وایي چې پلانکي وخت کې به باران امکان دی. نو امکان معنی ګمان کېدای شي وشي، کېدای شي ونه شي، شک خبره ده. په یقین سره هغې نو کوم نه شي ویلی دا کار به خامخا کېږي. په ګمان طریقه باندې ویلی شي. نو موږ د ګمان نه د قرآن ټکی جوړ کړی دی. نو کېدای شي اسمان هم را پرېوځي، څه بدلوي؟ اوس د قیامت راشي اسمان نه پرېوځي نو بیا
دا خلک درې طریقو باندې د خلکو نه مال مخکې د ځان راغلی وه او په هغه ډېر په لکونو خلک کې خراب شوي په زرګونو پای کې هم بعضې خلکو دا خبره مشوره کوي چې زلزله بیا را روانه نو پای کې غلو ښه کار کړی و ها نارینه زنانه د کورونو نه ووتل او هغې په کور نه ورتن نه شو غلو ښه غلاګانې وکړې دا ظالمان د الله تباه برباد کړي چې دا پواګانې پهلاوي الله دې هغې ته هدایت نصیب کړي دا پواګانو والا ته هدایت پیدا نصیب اکني الله د مخ د ځمکې دې پاک کړي چې مسلمانان یې پریشانه کړي زلزله بیا را روانه ته پیغمبر ته د وحي شوي ده چې زه بیا را روانه خپل عمل ټیک کړي زما نه راځي وایي موږ بل ته ګوته نیسو او سره ګوتې ځان ته نیسو یاره زموږ عمل خراب خلکو عمل خراب شوی نو د خلکو در ګوته نیو نو څو ګوتې ځان ته ونیولې نو اول د خپل ځان ټیک نو خلک به ځان ټیک کړي وایي بهرحال نو شکور دی نیک عمل قبلی بد عمل باندې خفه کېږي په هغې نیول کوي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین